عامر صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام نوري صاحب، په خیر راغلی. خیرات خو به یې څنګه چل ده؟ عامر صاحب خیرت دی، خو زه نور غواړم چې په دې دفتر کې نور کار نه کوم. نوري صاحب محترم، خیرات خو به یې ما ته د اندېښنه راواچوله. څه خبره سوې؟ مدیر صاحب هغه ځکه چې په دې دفتر کې ټول خلک چې دی د یو بل غیبت کوي، په سیاسي مسایلو باندې بحث کوي، څوک ټوکې کوي، څوک ټکالې کوي، بیخي کار نه کوي. ای هی د خدای ساده. صحیح ده، مه کوه کار، خو ته یو بل کار وکړه. زه به تا ته هره میاشت ستا تنخواه تا د کور تر شا درلیږم، اما یو شرط لرم. خوښه مې ده عامر صاحب، خدا راته ووایه چې شرط دې څه شی دی؟ نوري صاحب د ما شرط دا ده، ته داسې وکړه لاړ بسې په یو څو شعبو به وګرځې، که چا غیبت کوو، که چا کار نه کوو، او که څوک له کار نه پرته په بل شي مصروف و، را بسې ما ته به یې احوال راوړې. صحیح ده؟ سمه ده عامر صاحب، زه همدا اوس ځم، بېرته راځم. خیر لاړ سې. عامر صاحب سلام علیکم. وعلیکم. مدیر صاحب نوري په خیر راغلی. دا راته ووایه چې څه شی دې ولیدل او څه شی دې وکتل؟ عامر صاحب زه وګرځېدلم، خو په هره شعبه کې چې د کارکوونکي په خپلو کارونو باندې بوخت دي او خپل کارونه کوي. هی مدیر صاحب نوري، نو ما ځکه ولېږلی چې ته لاړ سه او دا نورې ټولې شعبې وګوره. ګوره که چیرې د انسان یوازې له خپلو موخو سره کار وي او خپلې موخې وساري، دا به بېشکه چې بریالی کس وي. خو که چیرې په منفي فکرو او منفي کارو پسې وګرځېدې او یا دا منفي فکر له تا سره و، که ته په کور یا که په دفتر کې، دا منفي فکر به تا نه پرېږدي او همیشه به ستا د بریالیتوب او د کامیابۍ مخه نیسي. نو دا زما خبرې په یاد ولره. ځه نو اوس دې په خپلو موخو پسې ځه او په خپلو کارو کې دې یوازې کار لره. سمه ده صاحب، خدای پامان. خیر لاړ سې.